مینه او واده. شاګرد استاد ته وویل مینه څه ده؟ استاد وویل د غنمو کروندې ته ورشه، تر ګردو ډک وږی راوړه، خو ګوره داسې نشي چې راستون شي او هغه وږی راوشکوي چې مخکې درته تر ټولو ډک وږی نه و معلوم شوی. شاګرد کروندې ته لاړ او له ښه ځنډ وروسته راستون شو. استاد ورته وویل څه دې وکړل؟ شاګرد وویل هیڅ مې رانه وړل، د تر ټولو ډک وږي د موندلو په تمه د کروندې هان بل سر ته ورسېدم. استاد ورته وویل مینه همداسې وبوله. شاګرد بله پوښتنه وکړه استاده واده څه دی؟ استاد ورته وویل ځنګله ته لاړ شه او تر ګردو جګونه در سره راوړه، خو دلته هم شرط دا دی چې هغو ونو ته به بیرته نشي ستنېدلی چې ورنه تیر شوی یې. شاګرد ځنګله ته لاړ او په لنډ وخت کې له یوې ونې سره راستون شو. استاد ورته وویل اوس کیسه راته وکړه. شاګرد وویل چې په لومړي ځل کومه ونه تر ګردو جګه راښکاره شوه هغه مې غوره کړه او درته را مې وړه، ځکه ویرېدلم چې هسې نه بیا تش لاس راشم. استاد ورته وویل واده دغسې وګڼه